वालेकुम सलाम जी सिंगे शुक्र है शुक्र है बर्बाद प्रोडक्शन की जीता सुता हर कले वायु हर टेमटा बेदार خبر ډېر مه کوه ځان جذباتو کېله د هغې نه بعد خبرې کوه که نه ډایرکټ یې بلاک کړه जी 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 تشکر जी او جولان بار خو لوی محفل راغلی دی خلک ولاړ دی یو بل نه ګریوان شو کول جی آج آو با ډایرکټر صاحب موجود دی ستاسو نمبر هم زلی کم دان سره مصروف دی وی آج آو مصروف دی آج آو صحیح دی جی راده راده یارورا ها تا ته ویم ته پېژه د ځان نمبر مخکې کوم یاره دا پرې دا ته وایې که چې ته خو یار داسې ډېر ساده ماته ښکارې ستا دا شوق څنګه راغی ډرامو ته زه خو په چیزونه کې اکټر ومه ده استغفرالله دا دومره دروغ وایي ما به داسې لټې والې ما به پیډر هم نه خوړو ما ته به مو وي ته ما سره ډرامه بازي کې په ټول به یې خوله کې پیډر راکړو کمینا دا خو ته ماشومې لوږه راته زیاته لګېده دا اوس ته خبره شوه تاسو اوره مړه زه راته خپل پرېږده ده یو ورځ لاړم بار سټوډیو ته چې څنګه ورین شو مو سینه کې مې لګولي رو مړه بریتولې مې سوکیسې اوس خو لږ ښکته شوي دي که نه مړه خو چې ورنم به درمونې ناستو مخامخ دا لیک راولې چې ورنم داسې کېناستم چینګ وینګ داسې په کورسۍ کېناستم که نه ما ته ویل ته په فلمونو کې کار ولې نه کوې ما ورته یې وویل چې زما خو ډېر زیات شوق دی بلیک اینډ وایټ ټي ویانو د وختو که نه خو بس زه په دې بیا پاتې شوم چې یاره لاهور ته 100 روپۍ د یو طرف او 100 د بل طرف او 2000 بیا رانه جا به جماله جا 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 ته خو زمانه بیا ډېر وروسته راغلی بیا وروسته ورته جا به جا چا په چا د جوزف خان چې هغه کوم ډرامه راغلې وه هغې چې هغه بالسینګې وه که چې ښکته پرې وتې وه چا روچته کړې وه ته ما ته دا خبره وکړه چا روچته کړې وه اوږه مې لږ وټپوه ډایرکټر صاحب بار دا خلک نورته ولاړ دی نو ګفټونه هم راوړي دي که نه نو ما وې اډیشن دپاره به یې راوغواړو که نه دا بېوسه ارامیان دي پرې چې لږ ولاړ دي که نه چې لږه سخته وایلي که نه دا اکټینګ او دا دې ځای ته راتله خو دا ډېر ګران کار دی یاره جي دا یو چې پکې هغه ویښتو والا دی جي اوچ لمده ډرامه کې کار هم کړی دی ها او جي اوچ او لمده اوچ لمده خو ډېره دوی مخکې تللې وه دا خو ما نه ده کتلې او زه دونه اوزګار نه یم چې ما ته داسې قسمه دلاګانو ډرامې به کوم اوس شو ګوره او چې کوم ځای کار وکړه چې کومه پردې لاندې ولاړې هغه پرده هم ترې راښکه سور تلختی که اصل جي دا ګفټ هم راوړی ها دا چا راوړی دا اوچ لمدې والا راوړی او او جي ویری ګوډ اسیټر بدخشه وشه راوې غواړه صحیح دی جي دام دیم راوړی دی خو دی راته پته نه لګي چې دا پکې اوس چا راغشتی دی بس ګوره چې چا سره صحیح هغه راته نه کوه چې چا سره نه دي لاندې پړو باندې لاندې وګوره صحیح دی زه ورځم صحیح دا موږ سختې تېرې کړي دي چې ما څونه میان وړي دي ما څونه کبان وړي دي ما څونه څپلې وړي دي څونه چکنانې مې وړي دي دې تاسو را رسېدل ګران کار دی استغفرالله دا دومره دروغ تا لا ذلیله که ته خو را پیدا شوې نه وې او بارسینګې ته هغو 37 روچته کړې وه یاره ما ول راځه چې درته ته وایم چې زه په چیزنۍ کې اکټر ما ول رامنډه کړه دغلته یو چوغه چوره شوه ویراج یاره که بالسینګې پرې وتله ما روچته کړه جي چغې موخه ډایرکټر صاحب دننه ناست دی د جوس ډبې چا راوړی دا زما د تر جوی هر ستا نمبر دی او دا ما راوړی دا ما دا ما دا ما ولکه سلام وکړه ډایرکټر یارو کې پرسنالټي ته وګوره دا د ما راوړی او دا چیرې دا دی لکه او دا ځوان په شریکه دا راوړی هغه ته مخکې شه ډایرکټر صاحب دا مخکې راشه ماره ته نه ویلې چې زه به انډسټري یو غټ فلم جوړېږم ورالم بچا دې پسې نمبر دی ښه دا زمان سرجي زمان روس راغلی خبر ته کوم والله دا زمان روس راغلی و تپوس وکړه خیر راځه به تو تا خو ځای دا ټول نمبر به راځي ډایرکټر صاحب کوئی خبرې مه کوئ شجي دا چوکیدار و چوکیدار دې نه ولېږو دا چوکیدار دی ډایرکټر دې ما لیدو په خوانو ډرامو سرجي ته سار راغلی ما ما دا شهر دا جوړه بچا راوړي دا کار کړو او لمدا ډراما نه و ډراما کې چلو کیدل کې کوم هم کړو جی اے السلام علیکم سر السلام علیکم سر پتا څو پورې چې کم دی رناست نه ویل شي نه غودريګا اچھا اوکے سر تھینک یو دا جی هغه او چې لمدې والا دی جی Oh, I see. ها جی Sit down. thank you Very good, very good. What a good personality. Wow. thank you What a mustache.
یاره جی زه ډېر داسې لاهور ته وتم بار سټوډیو ته که نه جی یوه ورځ مې انټرویو کړه صفا مخامخ ناست په لوکیشن باندې چې ویې کتل وي واه کیا پرسنالټي ہے کیا اسټایل ہے غولې وخوړه دا شکیت کېده اسی کی سوریم دی جی او جی دا ها تا خبره کوله نو سرجي بس ماته یو دلته راځه فلمونه کې وکړ کې خو چونکې زه پیشم دلته وانه والا دي که نه نو بیا چې ستاسو را برباد پروډکشن مې واورېدل ما وایي چې ماشاءالله دې کې به زه نوم جوړو زما اصل کې ویلن شوق دی سر جی داسې خبره ده چې ما خو ستاسو ډرامې کتلې ډایرکټر صاحب اصل کې په انګلینډ کې خاصو یونیورسيټي کې سبق ویلی راغه دی نه فارغه شوي دی هلته ټول انجینیرنګ کړی دی یس یس ویری ګډ سرجي ما خو ډېر پروډ سره لیدلو نه پرسنالټي وه نه دومره قابلیت ماشاءالله چې څه خو بیا مې غونډې تالې درکړي دي چټیا افسوس ته افسوس راغلی وي یاره ګرمي ده یاره دا ګیدل زمانه روز راغلی ته ګوره کنه پیژه تا دا خو زما هېوادونه دي پلاره ته پکې چله کوچوې پشره بیشو کې هېوادونه یقین ډرامه ده اکې خان پروډکشن باندې شروع ده سرجي دا تاسو یې خپل ونیسه نه ګناه ده جی بس نه دا دومره ښکلې لکه ستاسو دومره ښه ایډیټینګ دی او دومره صفی تاسو خو بل شان ښکارئ جي دې داسې کار وکړه که نه شیرالي دي اوجې ته شپې راوله دا زما یاران دي هغوی ته کې به کوم ګپه مو لګو او په دې سلسله به لږ ګپ مطلب یاره جی ما یې خو چېرته داسې ډایلاګ مایلاګ مو کاری ایډیشن اخلی که نه دی کی جی او دی کی جی دا ټوپۍ والا چې کوم ملک ته دا یو دا سپینه ټوپۍ چې اچولې او جی د به جي په پردو ډیرانونو باندې قولنګي چرګان پټول هغوی ته به دانه ورو بغول هغه به پټول نن دې ډایرکټر صاحب ته اکټر جوړ او کړو که نه ټول کې د تصویر لګېدلې منه ته پاسه ښکاره که مطلب دا دی جی چې خپل ټیلنټ ورته شو کا هیره ډېر شډله پوښتې باندې مې خوښې وایي جي ډایلاګ راکړه څه ډایلاګ راکوي تاسو ډایلاګ داسې دی چې جمې شپه ده مور دې مړه ده او ته بهر راغلی اوس سګرټ مې سګرټ څښلی دی او چا را باندې اواز وکړو چې اسلام ګله مورکۍ لاړه ستا باندې داسې یو ایکسپریشن به رسېږي ډسپلی که حاجي امي سګرټ ما سره سګرټ ونی چې راکې شاسویل بدل نه جی نه ډایرکټر صاحب د لوګي نه نفرت دی نه نه دله به خیر د موږ سره تنظام برابر برابر که خیر اصل که اوس دغه دی که نه ته پې اواز وکړه صحیح دی جی راپاسې جی که دا نه شو کولی خو چې بل درکړم یاره که زه په خپل یو ښه ډایلاګ درکړم د سټایل والا نو څنګه مو خوښ نه جي نه ما چې کم درکړه دا به کې هم که دا نه شو کولی خو چې یو بل درکړم د لاسان نه نه بس چې داسې اوکې سره هغه تاسو څه وایئ صحیح هی اکشن اوسه پورې رانغی عجیبه انسان دی دا ورته پته نشته چې ما سره دومره وخت نشته انټري اے غولنا دلته انټریو کا دی وزر شي لکه دا ته دروازې ته رالي راځي وډه باوا نه جی نو ستا مور نه جی مړه نه نو مور نه سوري سر ایکسکیوز می جی. تاسو ماته وایي چې سګرټ ولګوئ سیګرټ ولګاوه دا انتظار کوم نه ځان له ګوره معقول بار دې کم نه نه سر ودې کارم زه چې څنګه تاسو وایئ اگر کوټه سپیری په چوکو زما دا مقصد دی څه چې دې ګوت تر اوسه دا ته ور وډه باوا او سګرټ چې څنګه ور دې وډه بو دا سره تر زویرو وته چې دا وخت سره راتګ دی د سره خبره وکړه او دغه وخت کې چې کوم سترګو نو کې وبایوا ریډي مور جی دمړه را کو زمام لرا دمړه ده ته تر جی اوسه بیا سیګریټ ودیسکی نو دې راغله بار ما هو نه ګر ورته کلو پر دی لو پر جی ها زه واټه چې مور دې او مړه چې تر اوسه خسړی صحیح دی جی دا اکشن وې سور کو لوګه کنه وای اورنګ ټر आले اورنګ ستا مور په اخیرو سلګو کې ماته دې خبرې وکړې سمامو څه مطلب پوه نه شوم وی زما زوی لوپر دی نشی دی تماشی دی
صفا خبره راته کوه زه پرې نشم ستا په خبره ګوره زه له ډېر زیات کمزور یم څه شل شوی دی ولې دې دنیا نه په حق ورسېدم زما جنت ته دې دنیا نه لاړه زه څومره سپېره انسان چې ما د خپل جنت قدر ونه کړ زه څومره سپېره انسان چې ما د خپل جنت قدر ونه کړ ډایرکټر صاحب ایموشنل کو نجی با حقیقت سینو کا کنه ګوره یاره سرجي څنګه سین مې وکړ الله دا چې کوم شات دی حکومت دې خپله موره کوي یاده کړه سلیټ کدي زی جی راپاسې تاسو سلیک شوې ښه بیا تاسو موبایل بیا وابه ستاسو نمبر خو ما سره دی که نه ستاسو ډرامه به جي ادویه کومه یو ډرامه کې به کاسټ کوو وچلم دا دغه به مونږ کوله که نه زمونږ جي په مري کې یو ډرامه را روانه د لستوني مار ډېر زبردست فلم دی ټیټ ورسره مخکې دې ته د ماران نیولي نه چې نه ماران یې نه دی نیولې خو اوس په کوشش کوم اوس تاسو کار وکړه کې کچھ کو نه تو پړېږي نه هغې کې به جي ګورې پیټارګي وي پیټارګي کې یو مار پټی دا فلم چې ټول د جادو دی د دې نشتونی مار کهانه مقصد دا دی چې ځینې خلک ستا کامیابي نشي برداشت کولی هغه ستانه جیلس کېږي په دغه وجه باندې کوم ډېر خلک د خلکو خیال وساتي او بیا نشتونی ماران شي یاره جي دا خو دې منم بالکل هر یو کس ته یو بل نه جیلس کېږي که نه خو ځه بهر کې دا خبره پرېږده هر مشران یو متل کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا تو پڑے گا مار سی او چجسی سر اعلان کا جی تیر ہو جا جی السلام علیکم زما انتظار کوم مهرباني جی مهرباني السلام علیکم بلشتا او یا و کسان ډېر زیات دي ګوتې والا تر نه صحیح ده هغه جوش والا بچی دی خو چې سو وسای صحیح ده زه ورځم واپسې په شربیزو کې د کار کوي ولې اکټیو شو دا ما د چنل راغلی دا گیجه زمانه رو راغلی بیجی زمانه په انده دګم د قدمه خو دې دا زمانه رو راغلی بیجی د خوراک سروړي د خوراک مړه خو دې د نار ملک اجک زما ای وادونه دي کنه نه دې کې د خوراک تاسو روړي دي پکې پراټه انډا د دوچو نټي په مخ پیدا شو وانه په اوس خپل کار کوي اے تو وټ پاره ځانې ما زمانه دا زمان نمبر دی اچھا دا چا شامل شي بابا سجینو بده خبر چې زه دا نه کېږم بده خبر ابا کا ډاکټر صاحب خبر پکړه ګوش ډاکټر صاحب ما په خېټه هم درې مش په ګیس مې شروع شي او ډاکټر صاحب څنګه مخاطب نه بوجي وستانه خوې ښه بوجي ما ته صادق وای ته شایکو وای لیونه نو ډاکټر صاحب ته وای زه لیونه ما ته لیونه نه ته خو د بادرو لیونه دا جیرو تختې د پکې پاسو نه ډاکټر صاحب ترګه پویو ما ښه بچی ستا په حالت باندې ما ډېر ترس راغی دا پرې ده کنه نه ځینې بغیر کوم ځای نه کېږي پویو هم کنه بچی قربان ګیری نشم ته به یو نش ډاکټر سره لاړ شي عمر زو کې دی عمر زو علاج کوي تاسو دوی مسله ده دا سټوډیو ده زه ډایرکټر یم ډاکټر نیم زه دې غلط کړی دی سیده کده عمر زو ته چوک ته وباسه برابر کې یو نش ډاکټر ته چې علاج نشي کولای نو بیا څه نه شي ځای کور ته کنه دلته ډرامې موږ جوړو موږ نفسیاتي علاج کوو ستا د کنه بدني نه نو که اصلي خو علاج وکولای شي او په رښتیا وایي لږ لامبه د تریو بین نه روان هم دی ته ورته وګوره د خولو پسې چاپونه پاکستان نقشې پې جوړه کړې ده ډاکټر صاحب زما وګورئ علاج دي وونه دی لري علاج دي دا څه کار کو په تیزاب ولا لامبه کنه ډاکټر صاحب هم به سپین کې کنه بیا کله ما په شي بس بیا به تصویرانی وځي به ته بس دا څه کار وکړه په دنیا کړو جون مته را تاسو کور کم دی غنو شاکه خو نه دی
دغلته یو ځای دی دغسې ګنو شه دغسې یو نوم ورته وایي او ته دا غځې ما ته زه پته پاسه ولګي ځم. او تا ته ګناه نشته راځه ته ما ته خو سوي کې که نه څه وایي نه کنه وایم ته به ډاکټر یونس ته لاړ شي زه سیده کا زه ډرامې جوړوم او که په ډرامه کې پاټ کې داسې کار وکړه لاړ به شي شیرپون او مال چې کوم دي خو ښکلي مزېدار کبان راوړي زه به یې ډرامه کې شین کې والم ښه خو یاد یې راغلی خو زه که ډرامې باندې مې سوچ وکړو نو بیا ورڅه کار وکړم میان ځان سره وړه ښه میان ښکلي میان په خلکو خارخ لګي د شیرپاو میان ها ته لګولې سم زموږ یو دوه ملګري دي هغې ګیر کړي نو ته خو هم ځان کرې بنیاد دیوزه یاره جی دا کسان ډېر ګڼ کس دي راوله کس راوله او کنه کسان ګڼ دي او نمبر یې دي چې پاکه داسې مرداران راځي چې ړې رالسخاک او تا وایي موږ به ډرامو کې کار وکړو زموږ پرسنالټي ده ډرامو کې اوس موږ لګو چې فارنګن نه ګوري نو شخصیت دی ریوالا السلام علیکم جی په خیر رالی الله دې خوشحاله کړه په ځمکه کښېنه ولې ته ورته ولې څه کوې دا جی ډایرکټر دی کنه له خلک څه قدر کوي عزت دې څه پښتو کوي دې ما پیکه ته څه کوې نو ما چې دا بوتل راوړی نو څه کې په دا د بوتل بوتل دې راوړې نو په دې یو بوتل زه څه وکړم دا په غونه ډرامه کې وایم نه خیر دی یو سکرپټ خو به راکړې که نه ها ها اسې چې کوم دی یو ډایلاګ به چې هوایي والو لکه فار ایگزامپل ته د بادرنګ شوکه کې نه بادرنګ شو کنه کوي کنه چا نه لاړه بل چا پس څه شي خلا من کره خو خرې نشته دا ډرامه کې یادوم کنه ها 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 دا پرزي والا ټیک 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 او دا خرج چا پسې لاړه دا غید بارګل نوم دی بارګوټو او بارګل ته مخامخ لکه دا چې دی وای بارګولا نن دې زما خره وستا چې سبا به څه کې د دې خبرې ته پوس منه کوم په اکشن کې وای پس دا به ډرامه کې وي دا به ډرامه ډرامې نوم دی دا به موټه په ټي وي کې وي په ډرامه کې به وي نه ها څنګه ډرامې جی بارګولا بارګولا ها دلته جګړې له خو نه راغلي نو هغه ډایلاګ کې داسې نه نه بچې ته څنګه انداز سره چې خره نه موټې ته پوس منه خرې څنګه اکشن بارګولا پتا وځه بارګل دا کوم خاطر څنګه کې بدمعشي کې و بدمعشي دا بدمعشي ده کنه بارګولا نو دا لاس پکې ولې داسې جارو کې لکه ولې کنه نو اکشن ما ته مونږ وایو کنه دا پښتو فلمونه کتې دي حرامي وای ځه نو ولې انډیا ته خو نه راغلی خدام پښتو ده کنه ځه اکشن بارګولا تا دمګه خره ولې راوستې خره دې مونږ کره مټي زه راغلی ده زما خر پسې راغلی ده ما نه ده راوستې دا اوس څه وایي دا تاسو وي ته د خپل خره داسې غواړې دا څه ګور دا داسې به وي بارګولا ولې دې زما خره وستا تا چې ما سره دا کوم ظلم زیاتې وکړ دې ته پوس به نه کوم راوباسه زما خره او دې کې به یې رابار کې او دا اکشني دا اندازي دا پاټو کوزه بارګولا تا زمونږ خره ولې راوستې ده تعال خلينا بيات تجدي ويا بنودي معنا بوباتي فينا تباتي لك بارك ولا بارك دام والد ولا لا زه سلیکټ شوم کنه ډرامه کې يا تا آو دا وشو خلو کاری تبع دا دا اوف هذه سروشتي نا مارا اوستي دي سو تم نقلي ډایرکټر می کینولې اوس پیرا نه مو وجلو وای بیغ بنیاد اوس په دفتر نو باسم بل را والا پسا چا پدې کې د زماني مرا سترګې مو پټاو غوړې ښا ورشره والا اوس پورې بایال ته صرف پټورو کې شو کې کولې او چې ما اوس چټي کوم ارشد ته پریدم غره دیکم زمانی مرا خوابه لیکدا مې ځان بل دنیا مې پیدا کړې دي دی خو وم به شړم څنګه کې اوس باندې ولاړی السلام علیکم ترجی
تا کباب بار راوړو سو چاته دسي دې دې کې زه تا کباړی کړم دا چې ما کومه تنه دې غږ دي کنه ایوادونه ته ادم دا ما هغه تا پورا تبو ټولې دي چې دغه دنیا ته چوکو